بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله فرمای بهترین عمل دار ادخال السرور علی المؤمن، خوشحالی په مؤمن سړي باندې ور داخلول. یو سړی پریشان دی، خبره مؤمن دی او تور درسه خوش خبره وکي چې هغه باندې دا خوشاله شي او تسلی ورګي بده مړی کې بده مشکلاتو کې. رسول الله فرمایي دا بهترین عمل دی، دا قرض ادا کا، دا یو حاجت پورا کا او کله چې مشکل کې هغه واقع هغه مشکل ته لری کا. عبد الله ابن عمر فرمایي، امام طبرانی دا روایت نقل کړی دی، وی یو سړی رسول الله صلی الله علیه ورته ویل الله رسول الله بهترین عمل الله لا کوم عمل الله لا ډیر بهتر دی. د سړي ته پوښتنه نبی کریم علیه السلام ویل احب الناس الى الله انفعهم للناس، په دې ټول انسانانو کې الله ډیر محترم هغه انسان چې هغه د الله بندگانو له خیر ور کوي. واحب الاعمال الى الله، او بهترین عمل الله رب العزت له حق خوشالي ده چې سړی په مسلمان ور داخله کی، یتي مصیبت لري کې او یې قرض ادا کی یا د غلوګه ختمه کی. ولئن امشوا کچر د زړه مسلمان په حاجت کې لاړ شم دا مال دیوی مش اعتکاف نه بهتر دی چې په مسجد نبوي کې وکما. دې خبره تاسو سوچ کوئ. رسول الله ویلي وې د مسلمان سړي حاجت دی او سات شو سره منډه والا مو هغه حاجت ورته پورا کوم. وې ایو مېش په مسجد نبوي کې ز اعتکاف وکم دي کې به دومره فضیلت او ثواب ونه غنم لکه څنګه چې په هغه وګنټه منډه کې ما ثواب وګڼلو، هغه کې دله ثواب ورکې دي. قرض هغه ورته ادا کا. رسول الله فرمایي، امام مسلم رحمت الله علیه باج روایت پیش کړی دی دویم جلد کې، وې پورز قیامت پر رب العالمین او بندره ولې ملائکه له وې شدا عمل نامه ګوري وې هیڅ بګنی شمګر یو خبره شاه وې چا باندې چې قرض هغه به ورته ورسره کول زبل مش بیره کې او بل بیره کې او بل بیره کې. الله رب العزت بووي چې دې سړي زما بنده سره دا معاملې کړی دا نو تاسو به دې گواهی چې دا سړی مې استماف کې جنت لمه بوتلو. قرض نن ټول مسله دې ګټه ده، په کومه طریقه پیسې بندګم چې ګټه وکي څنګه څنګه، لیکن انسان چرته داخله نه وځي چې لکه دا قرض دې مسلمان لور کوم دا مشکل به وسحل شي، لیکن باقي دنیا کې مال به خیر الله راکړي. ابن قیم خبره کړې ډېره مزیداره، وی روپۍ چې رچاله ورکړه ته خو وسوي چې دا سړی د روپۍ له محتاج دی، خو دې له خپل ځان ډېر محتاج غړي. څنګه نن د روپۍ زدل ورکوم کسي ورنکم کې دې شي دې ورکی، کدی ورنکې کې دې شي بلی ورکی. خود شي ورځ را روانه ده چې الته به هیڅوک چاره شي نه ورکی سوا د حق عمل نه چې ته په دنیا کې کړی دی، نو الته چې به بدل نه نو زور ته محتاجم که غیر محتاج ډیر انتهاجات محتاج. رسول الله فرمای الله به سړی راولي ورته به چې زما جامول ضرورت او خوراک اوس خاک لولې درانه کې الله ته خو پاکي وسب د خو کې گاونډیو چې غله د شی ور کړی وي د شی ول کماله احسان کول اخلاص. او بل روایت کې دار چې ابن ابي الدنيا را نقل کړی پر روایت ابو هريره رسول الله فرمای و افضل الاعمال په ټول عملونو کې بهتر ده چې ته مؤمن مسلمان له خوشحالي ورکی داغه نه قرض ادا کی او یا اغله ډوډۍ ورکی. خوشحالي ورور د خوشاله خبر قرض ورمانه د پاګه کې وسره احسان وکاو د قشن ډوډۍ خوراک وسکاک. ځکه خدای الله نبی فرمایي چې خوروا زه ته کې د گورنر له ورولېږي په دې کې خیر دی. عائشه رضی الله عنها ویل شي عائش دا ګډ وغیرہ چې موږ لال کړو په دې کې چې موږ لپاتري وی یا رسول الله ټولم تقسیم کې صرف د یو زراع موږ لپاتري وی ټول موږ لپاتې دغه موږ لپاتې نه دي اغه دنیا خرچه لګل. امام ابو داود رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه پر روایت د ابي ذر باندې بل روایت نقل کړي دي. رسول الله فرمایي چې افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله، بهترین عمل په عملونو کې د الله د پاره ورانه او د الله لپاره جوړه. ام حبیبه چې کله دغه پلار راغی د رسول الله خواله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیبي وا او داغه پر بستر باندې کې نسلونه استعمال کوي وتا نجسی مشرکی او د محمد رسول الله بستر دې په دې باندې تکینه نه. عمر رضی الله عنه د بدر په غزا کې پر خپل ماما باندې ورود انګل الله د رسول پر د فیصله کړو چې ارچ خپل قسم بلاز باندې ورګه ذبح د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه. نن موږ تاسو کې دا عبادت نشته شي او سړی د الله دشمن دی واغه سره موږ دشمنی وکړو خپلوان می رشتہ دار می ملګری می اگر کغه رب العالمین دشمن ولې نه ډوډۍ مرکو ملګرتوب هم کو ملمستم کو التقال ورزون. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د قوم د هلاکت فیصله رب العالمین وکړه. وی ویل چې بده کې خو بصر دی وی اولی په دې سړي باندې ورواړوي وجه دا چې زما دین بربادېدو ته چرته تندیم نه خرابېدو. نن تاسو وګورئ چې بده کار کې صرف موږ سوچ دا مختصر وړي کار دی د الله د الله رسول څومره مقابله کوي چرته چا خفغانو کی چرته انسان د خپل تندې را گونجي کی
او چرته دا خبره د بل مسلمان سره شریک راځي لکه په دې کار کې دغه نافرمانی د الله کېږي او دا کېږي او دا کېږي طریقه د حل به سي چې لا خلق ختم نافرمانی ختم شو دینداری راشي هر سړی بس خپل جیب ډکول خپل کاروبار برابر ولا دا بهتر عمل کې واقع نه دی اثر کې درځي رب العالمین فرمایي چې زما دوستان هغه دي چې په کوم ځای کې زما د حکم خلاف کیږي وي د څه غوسه کیږي لکه زمرین پلانګانا امام احمد بن حنبل روایت نقل کړی د عبد الله بن عباس څخه د بيزرنا وی د اسلام په کړهوي کې مضبوطه کړي چې د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه الولا والبراء د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه عبد الله بن مسعود سره په جنازه کې ورته چې خنده کوله وی قسم په الله چې تاسو سره به د مرګ پورې خبره ونه کوم وی مړ شو خبره وسره ونه کوي یو بل صحابي دا غوړارو وی په دینو کانو باندې څنګهريزان عبادت ولې وړي وړي تیږي وی ویل چې په دې باندې ښکار کیږي نو رسول الله دې نه منع کړي سترګې به وځي وی زدا کار کوم وی زدا الله درزه لپاره وتا سره تر مرګ څخه خبره ونه کوم مرګ پر سره خبره ونه کړي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه قران کې الله دواړه خبرې ذکر کړي په الله به ایمان لري او یکفر بالطاغوت او د غیر قانون باندې بدتر رد کوي کته چیرته په الله ایمان لري او دغه سره رسولېږي وردا ایمان الله به نه مني لا اله الا الله طاغوت برد کې دغه نه برس رب العالمین له تسلیمي ورکی عباس رضی الله عنه ورته یا رسول الله زه مؤمن یم مسلمان یم وی اگر کته مسلمان خو لیکن د اسلام د دشمنانو په سب کې ولاړې موږ ست اسلام د اعتبار نه ورکو ته دشمن در رب العالمین فدیه موږ لراوړه عبد الله بن عمر فرمایي یو ورځ رسول الله وی شوی ویلې اي الناس افضل یا رسول الله کوم یو انسان بهتر دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلې التقي النقي هغه انسان چې هغه متقي او هغه پاکي منه ګناه نه کوي حسد نه کوي کینې نه لري خیانتونه پکې نه وي به کوم سړی ډېر نږدې دی کوم سړی چې دنیا غورځي او د آخرت سره محبت وي به څو دې سړی ډېر نږدې دی رسول الله فرمایي اقم من چې هغه کیسه اخلاق دنیا شاله غورځول دا مقصد ده چې یو خدای الله او الله رسول حکم متوجه شول کده جمع وخت دی بل خو دکانداری ده ته پر دکان کې ناس نه ته پوښتنه د دنیا پرست دی کدارې پرې خو د دکانداري نه تیر شوی او دارې بند کې اوراله جمعات لا ته د الله والا سړی کته څومره دکانونو مارکیټونه ولې نه لري خاصه اخلاق شکل پتا کی او تا کې تقوی او ګناه در کې نه رسول الله فرمایي وي دا سړی د الله په نسبت ډېر قیمتي او بهتر انسان دی اوس په دې باندې انسان ګورو حدیث کې دام راغلی مصدق د حاکم کې و افضل العباده الدعاء رسول الله فرمایي چې په ټول عبادتونو کې بهترین عبادت الله نو دعا غوښتل نن موږ د الله نو دعا نه غواړو رسمي دعاګانې دي زمونږ رسمي زمونږ مړي وشه باندې فاتحه کې بس څه څوک سره بر ودرولي قاری صاحب مولوی صاحب د سورتونه ویل کله سوچت کې ولا سوچت کې دغه دعاګانې د الله په دربار کې نه قبلې کی دی له ویل چې اسه د دنیا رنگ دی له ویل شي د دنیا سور برابر ولا دعا هغه ویل شي چې پاغي کې اخلاص شي د حرامونو به بچ کېدلې ځم به الله نه محتاج وګڼي الحاح پکې جامع دي پاکي اولاد سے به اوچت کړي ګونډې ماتې کړي د دعا نه د مخ کې لږ زره مال خرج کړي تاکید پر دعا کې د الله د حکمت نه مخالف نه په الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درودونه وایي او تکرار پر دعا کې وشي د الله د نومونو سره ځان آشنا کې نور مؤمنانو له دعاګانې وغواړي او دعا چې کوي د شپې په اخر یې سګي دعا وکړه دی پته ولا له د شپې په اخر یې سګي ته دعا وکړه سر مونږ نه کې ما سر مونږ نه کې دا دعاګانې چیرته وغواړي خو رسمي کار شروع کړي چې لکه پلانې مړ دی واغه چې جمعات کې فاتحه ډله ډله خره روان دي نیت پکې نه سعید ابن مصعب له سړی ویلي وې ته مال دعا وغواړه اوس خو می دعا نیت نه لري کړي چې کله می نیت وکړي به ته دعا وغواړه زموږ رسمي دعاګانې دي ولکه زموږ دعاګانې قبلېږي نه څنګه رب العالمین قبول کړي شرایط منزله به هغه وخت کې سړی ور داخليږي چې او د شي چې د شنی او د منځ کې د سړی د منځ قبلېږي ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دله الله خبر عذاب ورکی زمنګ په دعا کې ډیر شرطونه الله او رسول ویلي دي علماء ویلي دي چې په دې کې یو کم شو رب العالمین زمنګ سره نه مني صمد ذات مستغنی دعا او رسول الله فرمایي افضل الاعمال بهترین عمل په عملونو کې الايمان بالله وحده الله یوازمن الليل ثم الجهاد او به رب العالمین درزره پر دشمن په مقابل کې ودرېدل رسول الله فرمایي وکم سره چې کیسه عملو کې لیکن د جهاد د وجنه په دې بدن کې کنټمول نه راغلی کده سبب الله سره مخامخ کېږي نقصان مخامخ شو رسول الله فرمایي چې سړی بالفعل برخه به کې وانلی او نه دا چرته تمنا او ارمانو کې دا کوم مرشد جهاد دا کوم مرشد دا ګوره د منافقت په بخش باندې مرش ډیر انسان چې شپې ود کېږي سوې وې رب موږ مرد شهادت را قران کې الله فرمایي لو ارادوا الخروج وکدي خلکو چرته اراده د وتلو د جهاد درلې څه تیاری به کړي بستر کې چرته جهاد دی دغه کوم ځای کې ته جهاد کوي
ته یواره د مجاهدونو سب لزان ورسې ټریننګ به وکي خاله به ورشي به کبه بستر باندې مرشد رسول الله فرمایي ته شهیدي زینا اسباب نه تیارې به دا خبره کوي چې الله مال شهادت را قران د قانون نه معلومیږي چې دا سړی په دې کلمه باندې منافق وګرځیدو مخکې یا منافق یا بنوي لیکن په دې وخت کې شوي د نفس سره جهاد دا من علم وکا عمل په وکا دعوت تبلیغ او به پرې باندې صبر د ابلیس سره جهاد دا من خواهش پرستی پرېدا رسول الله فرمایي تر څو برې چې د خلق د خپل خواهش د حق دین تابع نه کې چې ما پیراته کړې د خلک ګوره ایمان نشته شکونه پرېدا د دشمن سره جهاد دا من مال ولګوا جبه استعمال کا لاس استعمال کا زړه او د فساق سره جهاد هغه درې قسمه په لاس باندې منع کول او په جبه باندې دعوت د دې کې ورانه به اقنی حج امام بخاری رحمۃ اللہ امام مسلم یو بل عمل ذکر کړی دی وی رسول الله ما ته پوښتنه کې عبد الله بن مسعود فرمایي چې کوم یو عمل الله ډېر محترم دی وی ویل چې موږ په خپل وخت کې ډېر توجه کوي قران کې رب العالمین فرمایي چې اقیموا الصلاه څه فرمایي اقیموا الصلاه اقیموا الصلاه وسله ویل شي اقیموا الصلاه دا من وختي کوا همیشه کوا زید منځو ګره شي پاک دی کنه د رسول الله تابعداري وکا او خشوع چې په کوم منځ کې خشوع نه وي حسن بصري فرمایي او سفیان ثوری فرمایي چې دا مستقبل برباد دي یو اثر کې راځي رسول الله فرمایي وکله چې انسان په رب العالمین فرمایي چې کله انسان په دې منځ باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي الله څه فرمایي اے د ادم بچي بدن او شبه در حاضر کړي د ورته اسمانه غافل کړي د باطل ما تاسو چې دا څومره مونږ دی وکړه دا ټوس ما په دربار کې برباد دي معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کوي د کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندې ودا مونږه برباد شي سعید بن جبیر فرمایي و سلوي کلمې مونږ کړي کی طرف او چپ طرف سړی مینه پیژندلې عبد الله بن جبیر په منځمانه ولاړ دی د توپ داس په وشو د منجنی قاده ورسته کپړې ته ویول لیکن خپل مونږ جاری وساتو و ځ خپل منځونه ګوري چې لکه دا منځونه د کاش عادتونه دي نو رسول الله فرمایي چې بهترین منسمنه الصلاه لوقتها منځ په خپل وخت کې سره دي شرایطو به کوم عمله وې د مور پلار سره نه کې ځکه په دې باندې څنګه الله راضي کیږي رسول الله فرمایي وې پلار د جنت منځنه دروازه راخوا خستا ځای کوي که ساتي د مور پلار د کولان دي جنت اې دوی پر ځکه د الله رضا خو که د مور پلار چرته کو پر شر لته دعوت ولې ګوره به خبره نه مني ځکه الله طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق به دې خبره منل پکار نه دي وې به کوم عمله و الجهاد فی سبیل الله صحابي فرمایي وې کما نور ته پوښتنه کړې رسول الله باندې نورم ویلي عمران ابن حسین فرمایي تبرانی ته روایت نقل کړی دی و افضل عباد الله تعالی یوم القیامه رسول الله فرمایي چې په ورځ قیامت بهترین انسان د الله په نسبت عقدي چې په دنیا کې حمدونه ډیر ویلي دي الحمدلله 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 امام بخاری سے روایت ذکر کړي پر روایت ابي سعید خدری او سړی رسول الله صلی الله علیه وی ویل یا رسول الله کم خلک بهتر دي د الله په نسبت نبی کریم علیه السلام له رجل مجاهد فی سبیل الله بماله و نفسه اق مجاهد چې څنګه کې خپل ځان ماجر کړي دی او د مال ماجر کړي دی او د رب العالمین بندگی کوي او د خلق دغه شر نه په امن کی جهاد بم کوي مال به ماجر کوي د رب العالمین بندگیم کوي او د خلق سره شر نه په امن کی ته بهتر سړی شو کدا چې پتونه بتا کې نه ته بهتر سړی نه رسول الله ورته دی ویلي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی چې خلک ستاره خیر ته مو کې او دا شکل درې شي جوړ کړي چې تار خلک وګوري سړی الله رایت شي او داخل سره د الله درزه لپاره مینه محبت ساتي نو ته بهتر عمل کړی دی دا ټول کارونه د الله نبی ویلي دي بل حدیث کې دا راځي او سړی رسول الله صلی الله علیه ورته وی چې اې د الله نبی کوم یو عمل بهتر دی وی الايمان بالله فلبن ایمان جهاد فی سبیل الله وی کدا په سړی باندې ګران تمامي کې به صبر کوي د دین هغه نصص بچي وی ته چې رب العالمین پتا باندې فیصله وکړه دغه باره کې په الله باندې بدګمانه کېږي الله رسول الله دا فیصله کړي بس ما رب دې زمانم نعمت راکې ناشکری ونکم مصیبت را باندې راغی جزې پسې ونکم بس ته به بهتر شړې رسول الله فرمایي ذکر کول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي بهتر عمل هغه چې بهتر انسان هغه چې عمر وګدي او عمل کېستي او د دنیا نه جدا شي خو په داسې حال کې چې د خپل شبه د رب العالمین په ذکر باندې لمده او وبادي ذکر بکې د توحید عقیده سره ذکر بکې د رسول الله سنت سره او ذکر بکې خالص الله د رضا لپاره د ذکر مکو چې رضا نبی کی طریقې جوړې کی کله به جامع شنه او کله به دنګونه وي کله یو شکل بل شي حسن بصری فرمایي وکته چرته یقیني وي په دې ذکر کې د کوی په غاړه د دیوال په سر باندې کې نه به د دنګونه هوا دا قالینه برابر د دنګونه دلته او الته جامع شوره شوه دا ذکر د رسول الله نه دی دا ذکر چرته د رسول الله د ملګرو د ځان خود سخته جوړ شوی دی دا حرام دی امام ترمذی ابو داود یو بل حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي وی بهتر عمل تاسو له وخیمه
صحابه ورته ولینا یا رسول الله وی چې کله د مسلمانانو مابین کې سړی جوړه کوي وی دا انسان بهتر عمل وکي دا سړی د الله په نسبت قیمتي لري او نور مسلمانانو د دنه په د الله سره د جبنه او د تکالیفونو په امن کې دا قامل دي چې نبی کریم علیه السلام ذکر کړی دی یو حدیث کې راځي علی رضی الله عنه فرمایي وی افضل الاعمال الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وی بهتر عمل په عملونو کې دا دی چې یو سړی خلک نه کوي دعوت کې او د قشن د بدوینه منه کوي کله چې دا کار سړی کوي الله رب العزت دې انسان د ابلیس حفاظت کوي ابلیس به بری سړی باندې وسنه شي کولای سلیریش ګنټي د قران او سنت دعوت الله رسول الله خلک دعوت ول د بد او د منکر کار نه خلک منه کوله نو یو خو د الله په حفظ او امان کې او بل د الله په نسبت ډېر بهتر انسان ته قیمتي سړی ته علي شیخ لوی ویلي وستا په وجبانه کرب العالمین چرته یو سړی برابر کی وې د سلو وکاو نشي د الله په دینه باندې صدقه کې هغه کې به دومره ثواب نه لکه پدې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وېزه رسول عقبه ابن عامر فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخواله وش وېما د غلا سره ونی ورته ویل چې یا رسول الله بمن نجات سړی په څه باندې کامیابیږي وېما له ویل چې یا عقبه د خپل شباب بندکا بیزه غړېګما په خپل کور کې اوسېګا بیزه وزما او چې کله دی ګناه وکړه دغه نه ورسته به جاړه بیزه سړی بازار له ونوزي دا خپل شبه کنټرول کې عبد الله ابن مسعود فرمایي سخت زندان له ضرورت لري او دا قشن چې انسان د ګناه وشي دا په خپل ګناه باندې وژړي رسول الله فرمایي د سړي نجات پیدا کی نن موږ جاړو نه په خور باندې کوو وی به نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما سره مخامخ شمالي ویلي درې سورته تعالی نه کوم چې نه په تورات کې نازل دي او نه په انجیل او نه په زبور کې وی ما ورته ویل ولنا یا رسول الله یقول هو الله و یا اعوذ برب الفلق و یا اعوذ برب الناس او ما ویل چې یو وګوره دا بیرته بالکل ستنه دی دا ونه چې کله ود کېږي دا بوي وی ما په دې باندې شروع کړی دا چې کله زه ود کېدم ما چرته تر اوسه پورې زمانه دی دا وتی نه دي دا بهتر عمل او یا عقبه بهتر عملونه تعالی ونه ما ورته ولنا صله رحمی یو ځای کوا حدیث کې راځي چې کوم سړی صله رحمی یو ځای کوي الله به پرېزه کې پراخواله راولي رسول الله فرمایي چې څه صله رحمی پر خودلې دا وېدا پولیس ورات باندې ولاړی اولاد جهنم لبي غرسي صحابه ورته یا رسول الله یو سړی ما خو راځي اوس دغه خاله ورزم دا صله رحمی دا پیغمبر علی السلام ودا بدر صله رحمی دا منه چې یو سړی ستا کرنه راځو ته د الله د رضا لپاره ورش درو ډېر ګران کار دی او چې کوم سړی ته محروم کړي تا غره خیر د خپل حق ورکا او چې کوم سړی په تا باندې ظلم وکي ته ورته بکنه کوي اعراض ته وکړه په ټول عملونو کې بهترین عمل دی نن چې موږ له کنزل سړی وکي چې وجلې نه پرې دی نه ابو بکر رضی الله عنه سړی کنزل کول یو کنزل وکړ څه ونی ویلې چې به وکړه چې دریم کرته وکړه جواب وکړي رسول الله وخندل وی یا رسول الله وی چې کله تا جواب نه کوو ستا په ځای ملائکه جواب کو چې خپل دي جواب شروع کړي نو یې ملائکه ته ورسره شو الله له څه خلک پرې دی رسول الله بر خپل ځان د پاره چانه هیڅ انتقام نه اخستو حدیث کې دا راځي وی تاسو مفلس پیژنئ صحابه ویل یا رسول الله چې درهم او دینار نه لري وینا نیک عملونه به کړي خلکو له به کنزل او غیبت او دا شیونه کړي دا نیک عملونه به خلکو له الله ورکی دی غوی بدی به ته په سر باندې کینو به جهنم لرا کوي ته به زنا نه کړي قیامت کې به زنا کار شي د الله نبی فرمایي دا زنا نه سخت دی وجه دا زنا چې وکړه د الله نه بکنه وغړ الله به دې معاف کړي خو چې چا غیبت کړي تر څو پر چې داغه نه تا بکنه غوښتري نه ګور الله دې نه بخي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وی دغه به کته طریقه دار چې ځان له بکنه وغړ واغله مغړ کې دې الله دې معاف کړي ابو داود کی روایت دی رسول الله فرمایي قوم ولیدو د قلعینو کانو د خپل وکي پتراشلې و ما ته پوښتنه کې داخله څوک دی د حق غیبت کوونکي انسانان چې غیبتونه کوي عبد الله ابن عمر فرمایي و داغه په خوا کې وسړي د حجاج ابن یوسف بدی بیان کړو کاغذ تناسو دا خبره دی کولې وینا و د قدر رسول الله په وخت کې غیبتو او حدیث کې راځي بهترین شی الله رب العزت لا دوه خبرې لري یو هغه وکړه چې د الله د یره د وجنه پیشي او بل هغه وینه چې په سبیل الله د الله په لار کې وشي او کبر انسان سترګونه کړه روانيږي د قیامت سختي د الله په وړاندې ودرېدل د الله په انعاماتو کې سوچا د خپل ګناهونو کې سوچا د الله عظمت قران کریم کې تدبر ګناهونه سره آیات کې جهاد د الله دعاګانې دا کارونه وکړه الله بس په سترګو وخت کې پیدا کړي رسول الله فرمایي چې کوم سترګونه وخت کې نشي دا بدبختي علامه ده قران کې الله خبره کړې ده وې درې قسمه کانی دی وچ وی تیجو برواني بل وچ وی لګ لګو برواني او دریم راون غړيږي موږ وې دا پیرین دي قرطبي لیکلي معنا ده چې کله په یوځای کې قران او سنت بیانېږي باج سترګونه به تیجو وخت روان شي کته جو خني به سترګې ډنډن شي کده سیمنه پرې زړه کې ویریږي ک په درې مرتبه کې وسړې نه ودا سړې په ځمانه پوښي چې دا ګور سپیرو بدبخت انسان دی که ژړا نه درځي وژاړي عمر سے فرمایي چې جهنم دی چې بیخ ډېر جوور دی قهر زمونږ د الله ډېر سخت او ګرمي سخت رې انسانانو وژاړي ابن قیم لیکي و دومره ژړا وکړي چې دې سترګونه تر دې بریتانو پورې لیکي جوړ شوی
انس ابن مالک لون شو عبد الله ابن عباس لون شو او د عبد الله ابن عباس د رسول ګلانو طرفونه د شي ولا کړ سپلې د زړه تسمه د ډېر زړه د وجنه ابو بکر بشړل او بل پروي د ابو ذر کې دار راځي وی بهترین عمل رسول الله فرمای ایمان بالله د جهاد د الله په لار کې او به ویل چې کم یو غلام آزادول د بهتر دی چې ډېر قیمتي رسول الله فرمای کدا کار دیونه کې نه به چرته دی سړي کار نه اغله کار برابر کا او قدم نه د خپل شر د خلکو نه بن کا دا په ټول عملونو کې بهتر عمل دی حاصل دا چې نن موږ یو څو عملونه بهتر ویل اش اجمالی تاسو رایم انسان به دا پسند کې راولي یو دا مسکول د خلکو مابین کې جوړه کوله کیسه اخلاق مسلمان له خوشحالي ورکول داغه په خرج کې تخفیفه داغه دنیا حاجت پورا کول هغه باندې مصیبت هغه لري کوله د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه او د مسلمانانو د کار لپاره منډواله د الله لپاره دوستانه د خلکو سره حسدونه نه کول او د قشن کینې نه کوله دعاګانې په صحیح طریقه باندې jihad په سبیل الله حج په حلال مال باندې د مور پلار سره نیکی او موږ په خپل وخت کې او حمد رب العالمین ویل چې سړی د الله حمدونه بیان کی او رسول الله فرمایي خلکو نه خپل شر بندوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي ذکر د رب العالمین د خپل شبه د الله په ذکر باندې آباد ساتل مسلمانان ساده شبه د الله سره په امن کې شي او به ویلي امر بالمعروف او نهي عن المنکر په خپل کور کې نستله ګنا نه ورسره جړه د خپل شبه بندول چې کله ود کېږي د درې صورتونه وي صله رحمی یو سړی په تابانه ظلم کوي ته د الله لپاره معاف کوي سترګونه وښ کروانول او وینه د رب العالمین په دلار کې او جهاد په سبیل الله د یو سړی کار نه اغله کار جوړول د خپل شر د خلکو نه بندول دا کارونه چې کله سړی وکي رسول الله فرمایي دا په ټول عملونو کې بهترین عملونه دي الله رب العزت موږ ته توفیق دې اعمال ورکړي تر څو پورې د الله په افضل او نیکانو خلکو کې